څه ادب نشتی څه یره نشتی بس هر طرف ته دنیا ده او مزدوري ده او انټرنیټ ده او پی سي دی او تعلیم دی او زینا ده او سیکس ده او یو شی ده او بل شی ټول دغه خبرې دي دا نه چې دنیا الله چاله ډېره ورکړې ده وګټله دنیا خو الله دغه ځناورو له ډېره ورکړې ده دې یهودو نصاراو له او دې هندوانو له ته ورشې د هغوی دنیا ته وګوره د ځناورو د څارویو په شان د مور او خور فرق پکې نشتی د لور فرق نشتی پلار او ورور پکې نشتی څه ادب نشتی څه یره نشتی بس هر طرف ته دنیا ده او مزدوري ده او انټرنیټ ده او پی سي دی او تعلیم دی او زینا ده او سیکس ده او یو شی ده او بل شی ټول دغه خبرې دي ټول جنسي خبر روان که چېرته دا دنیا تنګېده دا یو د الله د طرف نه د عذاب نښه وې نو بیا دا خو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال دی وګوره عایشه رضی الله عنها وی په کور کې دومره څه نه و چې د سا خاوند خوړلی وی یعنې ژوندي انسان خوړلی څه نه و کور کې ها الا شطر شعیر فی رف لی هوی د وربشو لږ اوړه پراته وو فاکلت منه نو هغه مې بیا لږ وخوړو هغه مې استعمالول حتی طال علیه و ډېر وخت را سره تېر کو فکلته ففني نو هغه مې مو وخوړو هغه رانه ختم شو یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه د دنیا نه لاړ او دی ګورې هغه بیبي د هغه ټول نه زیات چې په میندې د هغې په کور کې څه نه و د خوراک دپاره دغه اوړه پراته وو د وربشو وربشي پرتې وې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مال دی چې شاته یې پرېښود